د خالده یاسمین د قربان د جانان په سیټ باندې تازه انټرویو چې له تاسو سره شریکوم چې هغې پکې څه ویلي د فلم باره کې، هغې څه ویلي دي او هغې په دغه فلم کې کرکټر څه دی، هغې ویلي چې فلم به هیټ شي یا به فلاپ شي، سټوري څه باره کې د ټول معلومات را سره په دې ویډیو کې وګورئ. خالده یاسمین په یو تازه انټرویو کې چې هغه د قربان د جانان په سیټ باندې ناسته ده او دغه انټرویو ورکړې ده، ویلي دي چې قربان د جانان یو داسې سکرپټ دی چې دا بالکل د پښتو په فلمونو کې زما اوله تجربه ده. داسې فلم کې اول ما کار نه دی کړی ځکه چې دا یو ماډرن فلم دی او یو ماډرن سټوري ده، بالکل داسې سټوري ده لکه څنګه چې د اردو ډرامې وي یا د انډیا فلم وي. خالده یاسمین دا ویل که دا فلم مینوالو کتونکو وکتو نو د هغوی به بالکل سوچ بدل شي. کوم فلمونه چې مخکې جوړیږي ډز ډوز والا بالکل به د هغوی مازغه د دغه نه واوړي او یو سوچ به د هغوی بدل شي ځکه چې دې کې کم اداکاران دي او کم اکټران دي، دغه ټول ماډرن اکټران دي، بالکل په یو نوې سټوري باندې جوړ شوی دی. خالده یاسمین وویل چې دا فلم به 100% هیټ وي. په دې کې ما د وقار جانی د مور کردار ادا کړی دی. وقار جانی چې دغه فلم مین لیډ کې هیرو دی، ورسره په هغې کې ویلن اصغر چیما دی. دا فلم به د زرغون پروډکشن نه ریلیز کیږي او په صبرینا سینما باندې به لګي. دا فلم په خانپور کې ریکارډ کیږي او د دې مکالمې سید خان تاکالی لیکلي چې یو مشهور رائټر دی. هغه چې کومې مکالمې ولیکي نو هغه بالکل په هیټ باندې وي او بالکل زبردست وي. دوستانو یاد دې وي چې دې کې مشهور سندرغاړي ګانې ویلي دي، یعنی رحیم شاه، زمان ظهیر، ستاره یونس، یمسا نور او رئیس باچا. دا فلم به ډیر زر په صبرینا سینما باندې لګي او دا به د پښتو فلم یو اولنې ماډرن او کامیاب فلم ثابتېږي. دغه د خالده یاسمین د قربان د جانان باره کې مکمل انټرویو معلومات چې له تاسو سره به شریک کړم. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښ شوي او داسې تازه معلومات دپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ.